اقرأ أخيا ورتل القرآن. دعا چې قبلي کې ډیره زیاته د مور او د پلار دواړه دي ته والدین ویل کېږي په باره د اولاد کې. دا په ډیرو احادیثو کې راغلي دي چې د مور او پلار خیرې د اولاد په باره کې او د مور او پلار دعا د اولاد په باره کې دا هیڅکله نه لرل کېږي. الله جل جلاله وی قبلی دا خیرې او که دعا. د امام بخاري رحمه الله تعالی علیه په ترجمه کې راځي دې کې ګوره دواړه پیدې دي، هم د حلالو پیدا ده هم د مور پیدا ده. دا خبره مې ذکر وړاندې کړله، په دې کې دواړه پیدې تاسو ته ملاویږي. امام بخاري ډېر زیات وړوکی و، نوی پیدا شوی و چې د پلار وفات کېده، نو پلار یې ولې دې مور ته وصیت وکړ زما په پیسو کې ګوره یوه پیسه حرامه نه ده، دا به زما په دې زوی باندې لګې چې دا پې علم وکړي، اسلامي علم وکړي. على كل حال مور ولا دا وصیت ومنه. امام بخاري ډیر زیات وړوکی دی، داسې 3 کلنۍ او 4 کلنۍ کې دی. یو مرض به پخوا څه دانې به وي ننکۍ ورته ویلی کېږي، هغه به راتللې، اوس د دې واکسینو سره لږ کمې شوي دي. دا مرض راغی په بخارا باندې، نو مور یې وایي دا زما زوی په دواړو سترګو باندې ړوند شو، او پلار یې راته وصیت کړی و چې په ده باندې به علم کې پیسې حلالې دي. نو مور یې وایي چې هره شپه به زه راپاڅېدلم، د دې زوی په باره کې به مې دعا غوښتله د الله چې یا الله په دې زوی مې زه علم کوم، دا زوی مې بینا کړي، سترګې یې کولاو کړي. یوه شپه د شپو نه ده زه ودیم، ابراهیم علیه السلام راله په خوب کې راغی چې زوی دې بینا شوی دی، چې سهار له راپاڅېدم ښایسته په سترګو باندې لیدل کوله. ګوره د هغه مرض نه روغېدل نشته، سترګې تقریبا چاودلې دي، په دواړو سترګو باندې ړوند، خو د مور دعا چې ابراهیم علیه السلام ته ده څنګه قبول شوله. ګوره په دې کې دواړه پیدې دي، د هغې خوراک پاکو، څښاک یې پاکو، ځکه هغه وایي که نه پلار یې ورته دا وصیت کړی چې زما په روپو کې ګوره 1 روپۍ حرامه. دې کې ګوره یو غټ درس موږ له راکلی کېږي، که یو سړی علم شرعي غواړي هغه به د حلالو طلب کوي، مور او پلار به په دې بچي باندې حلاله لګوي، دا بچی به هم په خپله د حلالې طلب کوي، د حرامې نه به ځان ساتي، ځکه دا علم پاک چیز دی، الله یې په پاک لوښي کې اچوي، چې دا ګنده چیز نه دی ګندي چې الله یې په ګنده چیز کې واچوي. خیرې هم لګېږي. د دې امام اللغه د زمخشري په ترجمه کې راځي دا به په بیت الله کې ناست و، ډېر ښه ماهر عالم دی، خو عقیده لږه خرابه ده، د معتزله او په عقیدې باندې دی. لغت عربیت کې وله ډېره پوهه الله جل جلاله ورکړې ده. د بیت الله نه به نه خوځېد، دا یوه پښې مکمل پلټ وه. د دې سبب به هغه بیانو، وایي زه وړوکی وم، ما یوه مرغۍ نیولې وه، او دا مرغۍ مې د پښې نه تړلې وه، زما نه واولوتله، په یو ځای کې ونښتله، ما ورته رازور کړلې، چې کله مې ورته رازور کړلې ایستې دا پښه راووتله. چې مور مې ولیدله په دې مرغۍ خفه شوله، وایي راته ویل چې الله دې دقه شان لا شل که، پښه دې دنه الله واخلي لکه دا مرغۍ چې دې داسې کړله، په ځای کې زما دا پښه پلټ شوله. ځکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تدعوا على اولادکم، لا تدعوا على ابنائکم فإن لله تعالی ساعة یستجاب فیها. خیرې به بچو ته نه کوئ، ځکه د الله جل جلاله په نزد باندې یو ساعت دی چې خامخا په هغې کې دا دعا قبلوي. مونږه دا حدیث چې وایي اولاد ته خیرې مه کوئ، د الله جل جلاله په نزد باندې یو ساعت دی، په دې کې ګوره الله خامخا خیرې قبلوي. مونږه طالب العلمانو د باجوړ ډبر علاقه ده په هغې کې. دا حدیث ما وی اوسار د مخې به د ریاض صالحین په مسجد کې ما حدیث ویل، یو ورځ مې دا حدیث ویل چې اولاد ته خیرې مه کوئ، ځکه د الله په نوم باندې یو ساعت دی، ورې الله پکې خیرې قبلوي. په دې کې یو سړی ډېر زیات نیک سړی په هغه محله کې ماته اوس هم نوم یاد دی، لعل محمد نوم یې و، ډېر نیک سړی و، 2 ورونه و، دواړه ډېر زیات نیکان خلک وو، د جمعې د مانځه و، د دین به یې ډېره زیاته پابندي کوله. چې د حدیث کلمه و نهایت یې زیاتې وجړله، بیت وروسته ما تپوس وکړه، ټول دا کلي خلک ناست وو، مالتا ولې داسې وجړله؟ ویل زما د ژړا سبب دا دی مونږ 3 ورونه 2 دا یو، مونږ پېژندله، یو زما بل ورورو، یوه ورځ یې په کور کې وڅه ورانۍ وکړه، غټ و داسې زلمی غونته کې و، وایي مور مې ورته ویل چې بس الله دې ورمېږ مات کړه،
بس داسې د مور نه وتښتېده د دې خړګۍ په غاړه جومات خواته خړګۍ وویل انځر ته وخوته راولید او سمدستي اورمیږ مات شو دا د هغه واقعه ده چې ما ته بیان کړله نو نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي د مور او پلار خیري دعا دا د بچي په باره کې قبلېږي او په تاسې دې پټه نه وي قصة جریج تاسې بار بار اورېدلی صحیح البخاري کې عابدو په بني اسرائیلو کې ځان له عبادت خانه جوړه کړې ده مور ولا رالاله یا جریج و یا ربي صلاتي و امي اوس مونځ وکړمه او که د مور خبره ومنم بله ورځ ولا بیا مور راله یا رب یا جریج یا ربي صلاتي و امي مور مې غږ کوي زه په مانځه باندې ولاړ یم په خپل مانځه کې مصروف وم درېیمه ورځ ولا بیا مور راله ویل یا جریج غږ یې ورته کوو ویل ای ربه مونځ دی یو طرف ته او بل طرف ته مور ده سته په خپل مانځه باندې لګېو په دې کې مور یې ورته خیرې وکړلې ویل دا دعا هم د ګوره خیریم دي ویل یا ربي لا تموتو حتی تراه وجوه المومسات الله مې مړ کوه دا جریج تر دې چې د بدعملو زنانو مخونه دا ویني او د هغې په مصیبت کې مبتلا شي دا ډېر زیات مشهور و په عبادت باندې ځان له کمره جوړه کړې وه په هغې کې به د الله عبادت کړو یوه ورځ خلکو د دې د عبادت صفت وکړ په دغه علاقه کې یو بدعمله زنانه وه ویل زه خطا باسمه هغه رالله د جریج نه مطالبه وکړله د بدعملۍ جریج ورسره ونه کړله خبره یې وله ونه منله لاړله بهر په هغه دشته کې یو شپنکۍ او د هغې سره بدعملي وکړله د هغې نه حامله شوه په هغه باچایي کې زنا بادشاه او د باچایي خلکو ډېره زیاته بده ګڼله بله ورځ یې ماشوم وشو ویل دا د چا نه ویل دا ښه هغه عابد جریج نه ویل ورشئ ولې باچا پولیسو ته حکم وکړ عبادت خانې ورانه کوي او هغه وتړئ او دغه دې حاضرې کوي رال جریج یې راونیو ویې تړل عبادت خانې وله ورانه کړله څه چل دی ویل چل نه به خبر شي ښه وایي تا دا ځان بزر کړی دی چې باچا له لاړ او داسې بدعم څه چل مې کړی دی د زنانه سره دي ما نه ده کړې د هغې ماشوم پیدا شوی دی او ګواهي کوي په تا باندې جریج پوه شو چې دا خو مې راته هغه د مور خیري دي په دې کې نبي صلی الله علیه وسلم یو پیدا واورئ وایي لم یفقه جریج دا جریج عابد و خو فقیه نه و څنګه د دې خبرې مطلب دا دی د دې مور خبره منل په ده باندې واجب فرض دی او عبادت نفل دی بعضې خلک یې که نه هسې نوافل کوي او فرایض ترې نه پاتې کېږي نو د مور خبره منل په ده فرض و او فرایض پرېږدي او په نوافلو کې مشغول دی نفلي عبادت کوي ځکه نبي علیه السلام وایي عابد و خو فقیه نه و پویه نه و که نه مونږ به یې پرېښودلی وی او د مور خبره به منلی وی پوه شو راغی ویل ما له لږ مهلت راکوي مور ته یې وویل ویل ستا خیرې را باندې لګېدلي دي ما ته دعا وکړه په دې کې ګوره دوه پیدې شولې د مور خیرې لګېدل اوس یې دعا ته ګوره مې دعا لګېږي ویل یا الله که زما په جرم او په کمي دې رانیولی نو معاف یې کړي مور یې معاف کړ ویل اوس مې پرېږدي چې 2 رکعته مونځ وکړم 2 رکعته مونځ یې وکړه او داسې یې وکړه امام بخاري دا واقعه ګوره د دې لپاره راوړې ده بعضې خلک وایي په پخوانو امتونو کې اودس نه و اودس خصوصیت د دې امت دا خبره خطا ده ځکه جریج په توضع وصلا د دې نه استدلال کوي چې ګوره په بني اسرائیلو کې اودس نه وروسته لمونځ راغې ماشوم ته یې وویله په سینې وله لاس کېښود ویل ماشومه پلار دې راته راوښی او پلار دې څوک دی دا نبي علیه السلام وایي 3 ماشومانو خبرې کړي یو پکې دا دی اقرعي وخو ګوره خو زموږ پکې شاهد دا دی مور ورته خیرې وکړلې خیرې پې ولګېدلې بېرته چې ورته دعا وکړله دعا یې پې ولګېدله ماشوم پلار وښود د خلکو په نیز باندې د جریج قدر ډېر زیات شو هغه باچا ورته ویله چې بلکل معاف خو البته موږ ته به اجازه کوي چې دا ستا عبادت خانه کمره موږ به تاله د سرو زرو نه جوړه کړو ویل نه بېرته یې ماله د خټې نه جوړه کوي زه به د الله جل جلاله عبادت کوم نو ګوره شاهد په دې کې دا دی د مور او پلار خیرې د بچي په باره کې او د مور او پلار دعا په بچي په باره کې نو ګوره موږ دا 2 کسان بیان کړله مظلوم خیرې لګي دعای لګي مور او پلار د بچي په باره کې دعای لګي خیرې لګي خو په دې کې هسې یوه پیدا واورئ ګورئ د دې زمانې دا ځوانان او نوجوانان اکثره ډېره زیاته دا مسله بیان شوې ده خو اکثره ډېره زیاته نافرماني کوي د مور او پلار نو ځوانانو ماشومانو د مور او پلار حکم منئ هېڅکله
د خپل مور او پلار په بچی باندې بد نه د پیرزو د هغې په تا باندې ښه پیرزو دي که بهر ته تللې هم د هغې نه دعا غواړه او که راتللې هم د هغې نه دعا غواړه څه چې درته ویل هغه کوه او د څه نه منع کولې د هغې نه منع کېږه ځکه په دې کې غټ عبرت دی د مور او پلار دعا د بچي په باره کې یا په بل تعبیر د مور او پلار خیرې د بچي په باره کې دا ډېرې زیاتې قبلیږي نو باید د هغې د خیرو نه ځان وساتو او د هغو د دعا يا ربي رؤيتك رجائي وإلى الجنات لتهديني